السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول ملګرو اسلامونه ملګرو د ټولو نه مخکې چې څومره مسافر د ټولو درې د لوی اختر مبارکباد وي د ټولو د مبارک شي د ټولو مسافر د مبارک شي د اختر خوشحالي ده او یو بل د خوشحالي خبر در کول غواړم په سعودي عرب کې د اخوندزاده محمود زمونږ چې کم رور زمونږ چې کم خوږ ملګری د هغه سره چې کوم ولس افغانیانو د وخلې او بیزتی ورله کړې وه نو هغه بې غیرته ګرفتار شو. دا خبر چې څومره هم شیر کولی شي مخکې شیر کې هغه افغان ته ورسوي چې د آینده دپاره په یو پاکستاني د تشدد سوچ هم ونه کړي. هغه افغانیان ګرفتار شو کوم افغانیانو چې زمونږ یو خوږ ورور یو پاکستاني د بېزتۍ کولو کوشش کړی 19 افغانیان ورغلي او زمونږ د دغه وروري بېزتي کړې وه په هغه وخلې او ټکولې نو هغه افغانیان په سعودي عرب کې گرفتار شو. ډېر بد حال کې دي. اوس هغه افغانیانو ته وایم کو تاسو کې غیرت وي که نه او لږ د حیا او د عزت خلک یو لږ غیرت پېژنئ حیا پېژنئ نو اوس په تاسو څه کوئ؟ ستاسو غیرت زه اوس ګورم چې کوم سړی زه داسې نر سړی ګورم چې د ملاقات ته راشي داسې نر سړی دې راشي د دې اوس تپوس وکړي هغه خلک گرفتار شي. څوک په کال راتل غواړي په دې موضوع باندې خبرې کول غواړي نو ما بره دا لینک ورکړی تاسو وګورئ بره به یو لینک وي په هغه لینک باندې کلیک کولی شئ په هغه لینک باندې کلیک کړئ دلته په کال راتلی شئ خو دا ویډیو شیر کړئ او دا پیغام ورورسوئ هغه افغانیان گرفتار شو هغه نمک حرام افغانیان چې چا زما په وطن کې خوړلې وه څکلې وه زما په دې خوره پاتې شوي هغه خلک نن گرفتار شو. په څه جرم کې گرفتار شو؟ په یو پاکستاني باندې تشدد کړی ظلم یې کړی زیاتې کړی 19 افغانیانو هغه سړی نن گرفتار شو. څوک په کال راتل غواړي باقاعده بالکل په کال راتلی شي په دې موضوع باندې څو خبرې کول غواړم د خپلو ملګرو سره خو دا کم کتونکي چې دي دوی ته دغه وړوکي شان ریکویسټ کوم برای مهرباني دا لایف شیر کړئ مخکې چې دا پیغام مخکې لاړ شي چې آینده دپاره څوک داسې غلط کار کوي. بالکل گرفتار شوي دي 100% د چانم تپوس کولی شي گرفتار شوي دي شکر الحمدلله ځکه دا د سعودي حکومت ته هغه باقاعده اکشن غوښتل موږ د پاکستان د سفارتخانې هم ډیره غټه شکریا ادا کوو چې هغوی دومره ښه قدم اوچت کړو دومره په نرتوب باندې دغه بې غیرته بې ضمیره خلک ګیر کړو. څوک په کال راتل غواړي باقاعده بالکل راتلی شي دغه لینک کیدای شي تاسو وګورئ بره په دې ویډیو یو لینک دی هغه کلیک کړئ د هغې په ضروریا تاسو دلته زما سره او د عوامو سره خبرې کولی شئ. ټولو مسافرو ته د یو پیره بیا مبارکباد وي د لوی اختر مبارکي ټولو مسافرو ته ورکوم خو دغه یو پیغام په دې باندې لږې خبرې کول غواړم د خپلو ملګرو سره یارانو دوستانو سره مینوالو سره چې هغه خلک گرفتار شو. شکریا ادا کوو د سعودي د ګورنمنټ د خپل پاکستان د ګورنمنټ او دغه سفارتخانې چې زمونږ د دغه ورور اواز یې چوت کړه د په حق کې خبرې وکړې او دغه شرطې والا هغه بې ضمیره خلک ګیر کړه هغه خرکوسان خلک یې ګیر کړه کوم چې زمونږ په عزت پورې خندا کوله او انشاءالله شرطه کوئی گرفتار هم کی یا دغه موږ ته گرفتار کړه ډېره شکریا دا کس نیم پکې پاتې دي کوم چې کس نیم پکې پاتې دي هغه به هم ډېر زر گرفتار شي د خیره سر کو هغه گرفتاریږي او کنه خو اصل مقصد زمونږ گرفتاری نه ده زمونږ اصل مقصد د افغان نه جامې ویستل دي د دوی نه کپړې ویستل دي او هغه کار به کوو دا خبره نشته ګوره چې بس هغه گرفتار شو مبارک شه نه زمونږ اصل مقصد زما اصل میشن دغه بې غیرته قوم نه دغه افغان نه کپړې ویشتل دي. زما په خیال دی لینک کې مسله ده ځکه په کال باندې ټول ملګري وایي چې د راتلو ملګرو وګورئ بره لینک شته که نه لږ جواب راته راکړئ برای مهرباني بره لینک شته یا نشته دی راته لږ جواب راکړئ ویډیو ورسره شیر کړئ برای مهرباني دغه خبر شیر کړئ. سعودي حکومت هغه بې ضمیره خلک ګیر کړي دي چا چې زمونږ د یو پاکستاني ورور بېزتي کوله او دا دونه ضروري خبر هم زما په نظر کې نه دی ځکه کو سعودي ګیري او کو نه ګیري زما اصل مقصد د دې قام د دغه افغان قام د دوی نه کمیس پرتوګ ویستل دغه کار به انشاءالله دا په ما قرض دی دا د پاکستان د پښتنو په ما یو قرض دی او دا قرض به انشاءالله زه ختموم د خیره سره دا کم قرض چې په ما د پاکستانو ورونو دي چې یاره د دوی نه کپړې ویستل غواړي زمونږ د پاکستان بېزتي کړې او دا عزت په ما قرض دا بوله زه د 200 افغانیانو نه پرتوګ او کمیس وباسم دا به زه راولم. شته څوک دا لینک کلیک کړي څوک په کال راتل غواړي باقاعده په کال راتلی شي برای مهرباني ملګرو ته وایم چې دا ویډیو ورسره شیر کړئ مخکې شیر کړئ
پاکستانیان ولا کار اورور زما اصل مقصد گرفتاری نه زما اصل مقصد د افغان قوم ابو غوار ټیم جامع وتی به زميره خلق ته او باقاعده په ویډیو به درته خېما چې دونه بدر لزدا کپړې وباسم دا په ما قرض د دوی دا کپړې وستل دا قرض د په ما قرض دا قرض به ختموم ان شاء الله دا سره پوګوره خام از وړي خبرې نه چې زمنګ د یو ورور د یو پښتون د روجي تاسو په دغه بیزتی کې موږ به تماشا کوو نه دا په موږ پرز دی پرز او ویډیو شیر کړئ بالکل پاکستان زنده باد ورکه سو کوئی پکال راتل غواړي نو باقاعده ما دغه لینک ورکړی کې دی شي مسلوي په دغه لینک کې ځکه چې پکال اوسه پورې ګیسټ خالی فروت ته انوایټ ا ګیسټ کافی ټو فیسٹ لینک more post comment زه دا لینک په دې کمنټس کې بیا هم در پرېږدم تاسو وګورئ دا لینک درغه فیل ټو پوسټ فیسبوک هیر شویټ فیسبوک لینک کې مسله ده او پیغام مخکې شیر کې دغه خبر لراغلم دغه خبر ډیر زیات ضروری وو دغه افغان چې کوم زما د یو ورور بیزتی کړی و هغه په سعودي عرب کې گرفتار شو د سعودي عرب حکومت یعنی شرطه هغه خلک گرفتار کړو خو زما اصل مقصد د دوی گرفتاری نه و پکار ځکه دوی کو گرفتار شو کو نه دوی ته کو سزا ملو شو کو نه زما اصل مقصد د افغان جامع وستل دي دغه افغان نانو با زد یو پښتون په سر د لاسو افغانیانو نه قسم په خدای چې پرتوک کمی صوباسم دا په ما د پاکستان قرض دی او دا قرض به ان شاء الله زه ختموم کوم افغانیانو چې زما د پاکستان د غرور بیزتی کړي دا زما د غرور بیزتی نه ده دا زما د قام بیزتی ده دا زما د وطن بیزتی ده دا د هر پاکستان بیزتی ده او ان شاء الله دا بدل بدر تخیمه چې دا په کومه طریقه عالم او دامم د سره واده ده چې زه پرتوګو کمیز د لکانو نه نو باسم د سپینګیرو نه به ورلو باسم چې په قام افغان یو سپینګری کنه دانه ګری د هغه سړی نه به کمیس پرتګو باسم دام نه چې زه دغه تعلق راغونی سمایا د شلو کال بیا د 1.5 کال بیا زه ته کپړې مپړیو باسم نه قسم په خدای چې زه به کپړیو باسم خو د دې سپینګرو نه کومولې مخله د افغان را له کو سپینګری مخله را له دا به زه پرتګو باسم خو صرف دا خبر مې تاسو له درکو دا خبر زما د لپاره مهم نه دی خو د هغه خلکو د لپاره مهم دی چې په سعودي عرب کې کم ظلم زما د غورور خونزاده محمود سره شو هغه خلک گرفتار شو هغه شرطه گرفتار کړ خپنره گرفتار کړ او اوس په ورته پکونه خې انټرنیشنل ډنډې منډي ځکه د سعودي د قانون تاسو ته پته ده دا پیغام د سره مخ کې شیر کې دا ویډیو مخ کې شیر کې زما دا پیغام چې سمرم بوتلې شي بوزه خو صرف زده دغه وایما چې زما دا خبر مهم نه دی زما د پاره دا قیمتي خبر نه چې بس گرفتار شو په او ټزړو د ټز او سړی گرفتار شو نه زب جشن ملاو په هغه زما په دې بیٹک سپینګری نه باسم داغه نه زه پرتګو باسم داغه نه زه کمیسو باسم او داغه کونه ته زل وړو نسم په هغه ورځ بدل ته جشن مناوم او ډول به وام کو زه په جیل ته زم کو زه په ارته زم پروا مې پینشته د خیر سه ان شاء الله دغه قام بیزتی په ما پرز دا او زه به د خپل پرز پوره کوم دا د پاکستان د عوام په ما قرض دی او زه به دا قرض ان شاء الله ختموم دا پیغام چې څومره مخکې شیر کولای شي شیر کې او ورسوي دا پیغام ستا مورم دمه ده ستا مور ډیره مننه ملګرو اوس درنه غواړم اجازه د الله په امان خدا سي شیر کې چې څومره شیر کولای شي مخکې شیر کې